د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د هیواد د ورزش د امارتي ادارې په توګه دنده او مسؤلیت لري چې د اسلام د مبارک دین او افغاني دود او کلتور له لارښوونو سره سم د هیواد د ورزش ټولو څانګو ته پرمختګ ورکړي، ورزشکارانو ته په کور دننه د ورزش زمینه مساعده کړي او هم ورته په بهرنیو سیالیو کې د ګډون کولو فرصتونه رامنځته کړي، د ورزشکارانو اړتیاوې او ضرورتونه درک کړي او هڅه وکړي چې یادو اړتیاو ته رسیدګي وشي. همداشان یاده اداره مسؤلیت لري چې په خپل ټول توان او امکاناتو سره د ورزش د ودې، پرمختګ او ټول شمولتوب لپاره کار وکړي. د دې ادارې دنده ده چې د هیواد د ټولو افرادو لپاره په ځانګړي ډول د ماشومانو، زړو او معلولینو لپاره د ورزش مناسبه زمینه رامنځته کړي، ورزشکاران د جسمي روزنې ترڅنګ معنوي هم وروزي، هغوی د اسلام د مبین دین او افغاني کلتور پابندي ته وهڅوي، د ټولنې وګړي ورزش ته تشویق کړي او هم په مختلفو برخو کې د ورزشکارانو حمایت او همکاري وکړي. همدا ډول له نشهیي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او د ولسونو ترمنځ د اړیکو پیدا کول او له نړیوالو سره د ورزشي اړیکو پیاوړتیا هم د دې ادارې په دندو کې راځي. د هیواد د ورزش د ادارې دا مسؤلیت هم دی چې د هیواد دودیزو او محلي ورزشونو ته وده ورکړي او پرې نږدي چې یاد ورزشونه د نه پاملرنې له وجې پاتې سي. د ورزش اداره د غوره ورزشي استعدادونو د موندنې، د ورزشي لوبډلو د تشکیل او د بهرنیو سیالیو لپاره د هغوی د بشپړ چمتو کولو دنده هم پر غاړه لري. قدرمنو حاضرینو، لله الحمد، د هیواد د ورزش اداره د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست توانېدلې ده چې په تیرو 12 میاشتو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي او لاسته راوړنې ولري. موږ په پلان او پالیسي، اداري تشکیل، داخلي او بهرنیو سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. د ورزش ادارې ورزشي پلان او پالیسي پر 3 عمده ټکو راڅرخیږي. زموږ اول هدف د هیواد دننه د ورزش پیاوړی کول، ټول شموله کول او د هیواد ګوټ ګوټ ته رسول دي چې له ښه مرغه په دې برخه کې بریالي شوي هم یو. په دویم قدم کې د ورزش ادارې لپاره داخلي لوبې او سیالۍ او امکانات لومړیتوب لري. موږ کوشش کړی چې د هیواد ټولو ورزشونو ته بشپړه پاملرنه وکړو او د فعالیت زمینه ورته مساعده کړو. په ځانګړي ډول هغو ورزشونو ته خاص پام وکړو چې پخوا ورته کار نه و شوی. همدا ډول د ټولو فدراسیونونو ملي انتخابي لوبډلې په پوره شفافیت سره انتخاب شي. دریمه موضوع چې د ورزش ادارې لپاره اهمیت لري هغه بهرني ورزشي اړیکې او ورزشي سیالیو کې د لوبډلو او لوبغاړو ګډون دی چې موږ دې برخې ته پاملرنه کړې ده. په پرله پسې ډول نړیوالې اولمپیک کمیټې سره په اړیکه کې یو او جلسې ترسره شوي دي او هم د ورزشي اړیکو د پراختیا په خاطر بهرنیو هیوادونو ته سفرونه شوي دي. په اداري تشکیل کې 15 نوي بستونه زیات شوي دي او هم د خالی بستونو لپاره وړ او مسلکي کسان ګمارل شوي دي. د ورزشي سیالیو او لوبو په برخه کې هم د پام وړ بدلون او پرمختګ راغلی دی. موږ په تیرو 12 میاشتو کې هم داخلي او هم بهرنۍ سیالۍ درلودلې دي. موږ توانېدلي چې د تیر په څیر د بزکشي، فوټبال، والیبال، فوټسال او خصوصي لیګونه په معیاري ډول ترسره کړو چې یادې سیالۍ د هیواد له معتبرو تلویزیونونو څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شوي او د نړیوال ورزشي ادارو د تایید وړ هم ګرځېدلې دي. همدارنګه د 14 فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ مو ترسره کړي دي. په یاده موده کې د بیلابیلو ورزشي رشتو 4,000 تشویقي، مناسبتي او رسمي سیالۍ د هیواد په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په نږدې 98 بهرنیو سیالیو کې د هیواد د بیلابیلو ورزشي څانګو ورزشکارانو ګډون کړی چې په یادو سیالیو کې مو 22 د طلا، 10 د نقرې او 40 د برونزو میډالونه ګټلي چې ټول 92 میډالونه کیږي. له بهرنیو سیالیو څخه غټې لاسته راوړنې له اسیایي اولمپیکي سیالیو څخه د 15 میډالونو ګټل، د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته لاره پیدا کول،
د 11 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لخوا د کاپا سیالیو اتلولي ګټل. همدارنګه د تکواندو ملي لوبډلې لخوا د G2 سیالیو قهرماني ګټل. هغه بیلګې دي چې د افغانستان د ورزش په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. پورته لاسته راوړنې د دې ښکارندویي کوي چې د هیواد د ورزش اداره د ورزش ودې ته ژمنه ده او د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د ملاتړ په مټ و په راتلونکي کې نور هم د هیواد د ورزش پرمختګ ته کار کوي او وده به ورکوي ان شاء الله تعالی. سږکال الحمدلله د ورزش اداره له بهرنیو لاسته راوړنو څخه چې د ورزش په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي تقریبا په مختلفو برخو کې موږ توانیدلی یو چې 92 بېلابېل میډالونه ترلاسه کړو. په دغه 92 میډالونو کې 22 د طلا میډالونه دي، 30 د نقرې میډالونه دي او 40 د برونز میډالونه دي. په مجموع کې 92 میډالونه کیږي. موږ په لومړي کال کې یعنی د اسلامي امارت د حاکمیت نه وروسته په لومړي کال کې موږ 14 میډالونه درلودل له بهرنیو سیالیو. په روس کال له بهرنیو سیالیو موږ 22 میډالونه درلودلو چې په هغه 22 میډالونو کې یوازې 2 میډالونه د طلا میډالونه وو. سږکال الحمدلله موږ له بهرنیو سیالیو څخه 92 بېلابېل میډالونه لرو چې په دې کې 22 میډالونه یوازې د طلا میډالونه دي. ډېر مهمې برخې چې موږ په بهرنیو سیالیو کې لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي زه په خلاصه ډول سره کوشش کوم چې دلته تاسو ته یادونه وکړم. یو چې له دغو سیالیو څخه موږ بهرنیو سیالیو څخه مهمه لاسته راوړنه درلودلې د هغه د چین هیواد په کوربتوب د آسیایي اولمپیکي سیالیو څخه د افغان ورزشکارانو 15 بېلابېل مهم میډالونه ترلاسه کول دي او چې الحمدلله د افغانستان د ورزش په تاریخ کې په دغومره غټ تعداد سره میډالونه په آسیایي اولمپیکي سیالیو څخه مخکې نه وو راوړل سوي. موږ ته وتوانېدلو چې د کورش په برخه کې، د تکواندو په برخه کې، همدا ډول سره د کرکټ په برخه کې له دغو سیالیو څخه 15 میډالونه ترلاسه کړو. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 93 ورزشکارانو په مختلفو رشتو کې 15 مختلفو رشتو کې ګډون کړی و. همدا ډول سره افغانستان په دغو سیالیو کې وتوانېدو چې په هیوادونو په سویا په ردیف کې یعنی چې ردبندي د هیوادو کې راشي په 13مې درجې کې قرار ولري. له 15 آسیایي هیوادونو څخه موږ په دغه سیالیو کې مخکې سوي. بل یو موضوع چې مربوط دی همدغو سیالیو د هغه دا د کومو ورزشکارانو چې له آسیایي اولمپیکي سیالیو څخه میډالونه وګټلو په همغه خپل وخت کې کله چې داخل د هیواد ته راغللو په خپل وخت کې هغوی ته تشویقي غونډې ونیول سولې، بېلابېلو رهبري غړو دوی تشویق کړلو، هغوی ته ستاین غونډې ونیول سولې او یو مهمه غونډه چې په هغه کې د ریاست الوزرا د عالي مقام څخه هر یو میډال راوړونکي ته یو اراده موټر هم ډالۍ سو چې دا د دې ښکارندویي کوي چې د ورزش اداره هر هغه میډال راوړونکي چې له خارجي سیالیو څخه میډال راوړي هغو ته د قدر په سترګو ګوري او د هغوی بلاسنیوی هم کوي. په بهرنیو سیالیو کې یو مهم بل لاسته راوړنه چې موږ درلودلې د هغه دا ده چې د فوټسال ملي لوبډلې د افغانستان د ورزش په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته لاره پیدا کړه چې له ده څخه مخکې د افغانستان د ورزش په تاریخ کې د فوټسال لوبډلې نړیوال جام کې نه وه لوبېدلې. مخکې له دې چې د فوټسال ملي لوبډلې له نړیوال جام ته د لارموندنې په پلي آف سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او په وروستۍ لوبه کې قرغیزستان ته د 2 ګولونو په توپیر ماتې ورکړي، نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. له دې نه مخکې په سیالیو کې هم ښې لاسته راوړنې درلودلې. نورې په زړه پورې سیالۍ هم ترسره کړي دي چې یو له هغو سیالیو څخه فوټسال ملي لوبډلې د اسیا ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې د سعودي عربستان په کوربتوب چې ترسره سولې لومړی مقام ترلاسه کړ. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې سعودي عربستان ته چې یو پیاوړې لوبډله د فوټسال په برخه کې د 2-3 ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه، مکایو ته د 2-13 ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړله او همدا ډول سره له مالیزیا هیواد سره سیالي 7 ګولونو په توپیر مساوي کړله او د دغو سیالیو لومړنی مقام ترلاسه کړ. په بهرنیو سیالیو کې مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلودلې ده هغه افغان تکواندو ملي لوبډلې د تکواندو په 5م پړاو آزادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ د پاکستان هیواد په کوربتوب ترسره سولې. له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې 10 د تکواندو ملي لوبډلې ورزشکارانو ګډون کړی وو چې 2 د سرو زرو میډالونه ترلاسه کړل، محسن رضایي او علي اکبر، او 2 د سپینو زرو میډالونه حکمت الله زین او امید اسحاق ترلاسه کړل. په دغو سیالیو کې له 23 هیوادونو څخه
315 ورزشکارانو ګډون کړی و. افغانستان کومې لوبډلې چې افغان تکواندو ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې چې ګډون کړی دغو سیالیو لومړی مقام یې ترلاسه کړ. د افغان ملي لوبډلې کپتان په دغو سیالیو کې د غوره کپتانۍ لقب ترلاسه کړ، میډال یې ترلاسه کړ. روزونکي په دغو سیالیو کې د غوره روزونکي لقب ترلاسه کړ. همدا ډول سره افغان والیبال ملي لوبډلې د مرکزي زون د اتلولیو سیالیو چې د سریلانکا هیواد په کوربتوب ترسره شوې 3 مقام پکې ترلاسه کړ. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې بنګلادیش ته، ازبکستان ته، سعودي عربستان ته ماتې ورکړه او د سریلانکا نیپال څخه ماتې وخوړه. پر پورته راسته راوړنې سربیره د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د پخوانیو کلونو په پرتله په تیر کال کې په نړیواله درجه بندي کې پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې یو 80 مقام ترلاسه کړی او د اسیا په کچه 15 مقام ترلاسه کړی، چې دغه پرمختګ هم د والیبال ملي فدراسیون داخلي فعالیتونو ته په کتو سره او هم په بهرنۍ سیالیو کې دوی زیات ګډون او لاسته راوړنو ته په کتو سره ورکړل شوی دی. بل لاسته راوړنه مهمه چې بهرنۍ سیالیو څخه موږ لرو د 19 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا یا کافا سیالیو اتلولي د لومړي ځل لپاره ترلاسه کړه. 19 کلنو فوټبال ملي لوبډله له دې څخه مخکې هېڅ نه وتوانېدله چې دغو سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. الحمدلله سږکال وتوانېدله چې دغو سیالیو اتلولي ترلاسه کړي او د اسیا په سطحه مهمو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د آی ټي اف تکواندو 2 تن لوبغاړو د چین هیواد په کوربتوب چې آسیایي سیالۍ کومې ترسره شوې هغو کې ګډون وکړو. 2 ورزشکارانو په دغو سیالیو کې 3 د سرو زرو یا طلا میډالونه ترلاسه کړل، چې په دې کې یو ورزشکار داسې و چې د فورم په برخه کې او هم د مسابقاتو په برخه کې 2 د طلا میډالونه ترلاسه کړل. کمپ‌های تمرینی سال گذشته برای تیم 16 سال 20 سال ما در تاجیکستان داشتیم و کمپ‌های تمرینی برای تیم 17 سال ما داشتیم و حضور تیم زیر 20 سال ما در مسابقات مرکز آسیا کفا پر رنگ بوده، دستاوردام داشته و باختام داشته و حضور گرم تیم 17 سال ما در مسابقات مرکز آسیا. این رسانه‌های ما یک تعدادش ورزشکارها هستن میفهمن قوی ترین زون در آسیا مرکز است، مرکز آسیا است، کفا هستن که خوشبختانه افغانستان تیم 17 سالش قهرمان از این مسابقات دستاورد بزرگ را برای کشورش، برای ملت مردم خود امارت خود داشته که استقبال بسیار گرم از مقامات رهبری و از تماما نهادها استقبال بسیار گرم شدن. د پریپیډ په لوبه باندې چې له ډېره وخته په همدغه لوبه باندې د دوی پر کار باندې تحقیق روان او پوښتنې ګروېږنې وې. له وروسته له ډېرې بررسۍ او پوره تحقیق وروسته حکومت دا فیصله وکړه چې نور د پریپیډ لوبه په افغانستان کې نه وي. وجه او لامل یې هم دا ده چې زموږ له شرعي چوکاټ څخه او د دین له اساساتو څخه چې په هره برخه کې موږ هغوی ته ژمنتیا لرو، له هغه څخه دغه لوبې د باندې وې. تر ټولو عمده لامل دا و چې دغه لوبه پریپیډ معنی هم دا د ازادې سیالۍ، یعنې د دغې لوبې کې دا سیالي داسې کېږي چې د مرګ خطر هم ورسره ده، د یو د سترګو د وتلو خطر هم ورسره ده، د پزې د ماتېدلو، د نور اعضاو ته د زیان رسېدلو، چې د اسلام په مبارک دین کې پر مخ باندې وهل او دا منع دي. نو په هغه وجه باندې بالاخره د حکومت مشرتابه په دې باندې پرېکړه وکړه چې دغه لوبې نورې په افغانستان کې بندې شي. دغه لوبې نه یوازې په افغانستان کې بندې دي، په ځینو نورو هیوادونو کې زموږ ستاسې نږدې ګاونډي هیواد په ایران کې هم پر پریپیډ باندې بندیز ده، په ځینو نورو عربي هیوادونو کې هم پریپیډ باندې بندیز ده، او کېدای شي په راتلونکي وخت کې دغه حقیقت ټول خلک درک کړي چې دا د خطر له مرګ خطر ورسره تړلی ده، کېدای شي ډېرو ځایونو کې په دې باندې بندیز ولګېږي.